روانه ده ولې ته سوې نه ما چې دا جنګ جګړه من خصیز نه دی دا درته وایم دا یې ته ورور دی راسه خدای دې د هغه بېخو بنیاد وباسي خدای دې ستا بېخو بنیاد وباسي یو سړی دی داسې ګولۍ ایجاد کړي دي داسې ګولۍ چې ګولۍ واچوي مکمل غیب شي اوس په امریکا هم د غیبو ګولۍ نه ایجاد کړي ستا خو مازغه خراب دي را باندې خبرې وګوره یا لکه داسې دي دا دغه دي دا ګولۍ دي دا ریوړی دي دا ریوړی دي راکه سړیا یو دوه دانې نه نه تا له ښې نه دي غاښونه وښیي اوس څه خبره چې څه شوه ګزار مه کوه ما کله گزار کړی مازغه دې خراب دي دا په ما دې بیا ولې ګزار وکړو چې خپل رور دې راغلی دی که نه نو دا پنځم ځل دی چې وړي او روړي وړي او روړي چې زما په زوی ګزار ونه کړي مړې د میږي به څه ګزاري ځه دا خدای خلکه ته پلار ته مې کېوې دا څه شی دی نو څه وایي ورته سړیه ای خو پتې خو ګزار دی د چیټو چټې پټې اوس به دې خوښ شمه यार बिजली है किथे बल्ब बल्दा कोई नहीं پکا انج کردا نو دلته ولې راتللی نوسي خو بس خپل پنجاب کې اوسې که نه د دې ورور ما به د سندستان تاج محل لیکلی چې زه به ورته چپ ناست یم یجینې دغه کېږي که نه دا ما ته چې چاګریات کو غلی شئ خدای پیښو باسه چېرته چې دوه ښځې نو ټټ 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 خوله یې باندې لګي گزار دي والے کوئی مازغه دي خراب کړی ونه گزار دي کوئی مړستا مازغه خراب دي واه تمام نو چې ما گزار کوی راسته څنګه ته زما د ورور پسې ګرځې او که نه خو پاتې چرته ولېږه که نه نیغېږم وکړو تاسې ته مې څه نه کوله مخامخ دې ته ناست یم نو زه څه وکړم زه دې دپاره راغلی یم چاچي چې مې چې یو دې ګولۍ د مولا ورکه ډېرې ضروري مې پکار دي ودرېږه ته شمسالخان شته که نه همدغلته کښېنئ